دا سړی راته بیخي بې ګناه ښکاري. د متروکو د وهلو نه وروسته به یې آزاد کړم. تاسې په هر کال په دې اختر کې موږ ته یو نفر آزادوئ که نه؟ باراباس موږ ته آزاد کړی هو او دا سړی ووژنئ. هو باراباس راته خوشي کړی. په صلیب یې ووژنه. ته او ته ویې پیلاطوسه ولې ځنډ کوې؟ دا عیسی دی. ولې بیا دومره وهئ؟ خوشي کړئ، دا مسیح دی. هغه هېڅ نه دي کړي. پورته یې کړئ. خو هغې نور هم په چغو ویلې چې عیسی باید پر صلیب مړ کړی شي. نو پیلاطوس د عیسی د مرګ امر ورکړ او باراباس چې قاتل و د بند څخه یې آزاد کړ. بیا یې عیسی هغوی ته تسلیم کړو چې د لرګي په صلیب یې مړ کړي.